لکه څنګه ستاسو په جریان کې یاست موږ د شهیدانو د حقوقو د غوښتنې لپاره نن دغه اعتراضیه غونډه کړې ده او موږ غواړو چې د شهیدانو او د جنگ قربانیانو ته په سوله او مذاکراتي ټیم کې خپل استازي ولري ګډون ورکړل شي او د سولې دغه مبهم او نامعلوم حالت وضعیت وضاحت غواړو د بین المللي ټولنې د حکومت څخه او له طالب څخه د دې نامعلوم وضعیت وضاحت غواړو او په لوی کې موږ سرتاسري سوله غواړو واقعي سوله غواړو او بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت غواړو دا زموږ هدف د تروسه چې کوم مذاکرات شوي تاسو ته ونډه درکړې که نه درکړې دا یو دوم د مبهم وضعیت په اړه ملي مبهم وضعیت یعنې څه لکه څنګه ستاسو په جریان کې یاست څو ورځې تر مخه د مشورتي جرګه راوغوښتل شوه یو ځل نه دوه ځله لپاره راوغوښتل شوه د سولې په اړه ولې متاسفانه په 500 کمیټو کې موږ یوه کمیټه د شهیدانو د وارثینو په نامه ونه درلودله در حال کې موږ باید 50% په دې کې د شهیدانو وارثین راغوښتل شوي وای هغه کسان راغوښتل شوي وای چې زموږ هغه خلک چې زموږ سره ظلم کړی زموږ قاتلین دي په دې بندیانو کې خوشي سو موږ حق نه لرو چې د خپل مجرمینو پښتنه وکړو صحیح ده که سوله راځي 50,000 نه 10,000 ورخوشي کو 60,000 ټول زندانیان دي خلاصي خو سوله دې ماته راوړي زما ژوند دې خوندي سي زه اوس محسوب نه زه اوس له دې ځای سي وزم ماته خطر ده زه اوس خپل کلی ته نسم تلای د سولې د مبهم وضعیت په اړه باندې یعنې دا څه ډول مبهم ده یعنې موږ تاسو په جریان که څنګه ستاسو په جریان کې یاست 2 کاله د سولې خبرې روانې دي نتیجه صفر نه 15,000 طالبان خوشي شول دا باید په یو شرط خوشي شوی وای دلته باید وربند شوی وای دلته باید موږ بین الافغاني خبرې شروع شوی وای داخلي موږ تر اوسه لا په قطر او امریکا او پاکستان او بل ملکو ته ځو ولې موږ مستقیم خپل سوله نشروع کوو دا د جنگ قربانیان راوغواړي د نظامیانو څخه راوغواړي د ملکیانو څخه راوغواړي د طالب قربانیان راوغواړي موږ درته حل کوو د ستونزه موږ درته حل کوو موږ سره کړینو د جنگ قربانیان درې واړه موږ مرمو یو د دې جنگ که دا مرمۍ له ټوپک څخه وایستل سي دا ټوپک خالي پاته دا ټوپک بیا شی نشي کولی که دا قربانیان راوغوښتل سي له درې واړو اړخو ان شاء الله دا موضوع حل ده دا موضوع موږ حل کوو او موږ جوړیږو موږ له جنګ ستړي یو موږ هر نفر چې دلته تاسو وینئ 2 نفره 3 نفره 4 نفره له کوره قرباني ورکړې ده شهیدان مو ورکړي دي د دې نظام د بقا لپاره د دې ټول 18 کاله د لاسته راوړنو لپاره موږ دا قرباني ورکړي نو زموږ قرباني باید نادیده ونه ګڼل شي مننه که غوښتنې مې ونه منل شي تاسو بیا څه کوئ او بعدي اقدامات موږ په ټول افغانستان کې په تظاهراتو لاس پورې کوو او تاسو خیمه درو او د ټولو قربانیانو انسجام راولو ته موږ به د طالب د قربانیانو سره خبرې وکړو چې د ټولو انسجام راولو او د جنجال ته به د پای ټکی کړي د شهیدانو د وارثینو او د جنگ د قربانیانو ملي ټولنې پریکړه لیک تاریخ 1499 د زمري د میاشتې 25 اول مونږ د جګړې قربانیان او د شهیدانو وارثین په لومړي سر کې د حکومت او طالبانو له لوري د بندیانو د آزادولو او د دواړو د لوري د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو ملاتړ او هرکلی کوو او همدارنګه مونږ د جګړې قربانیان چې د هیواد عظیمه او محرومه کتله تشکیلوو له حکومت څخه د سولې په روانه ملي پروسه کې د فعاله ونډې غوښتنه کوو دوهم مونږ له افغان حکومت طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د سولې د روانو خبرو په اړه د جدي وضاحت غوښتنه کوو او په دې برخه کې د هر لوري هر فرد او مبهم عمل په کلکه غندو دریم د شهیدانو د وارثینو او د جګړې د قربانیانو ملي ټولنه د هیواد د عظیمې او محرومې قتلې چې د جنگ قربانیان دي په حکومت او طالبانو غږ کوو چې دواړو له لوري د دې د اوربند اعلان وکړي او ژر تر ژره د بین الافغاني خبرې په دې برخه کې د ټول شته خنډونه له منځه یوسي او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو استازي ومني څلورم مونږ په حکومت په ځانګړې توګه د سولې په وزارت د ملي مصالحې فعالي شورا او د سولې په شورا غږ کوو چې د یوه باعزته سولې ته د رسیدو لپاره د خپلې کړنې ګړندۍ کړي ترڅو افغانان خپل ملي ارمان ته په یوه باعزته سوله کې ورسیږي پنځم مونږ د جګړې قربانیان او د شهیدانو وارثین له حکومت او طالبانو په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت وي او په دې برخه کې مونږ د هیڅ بهرني هیواد سازمان ټولنې ادارې یا ارګان لاسوهنه د منلو وړ نه ده مګر که د حسنیت په اساس وي مونږ ته د منلو وړ ده شپږم
موږ د جګړې قربانیان د حکومت څخه غوښتنه کوو د جګړې د قربانیانو په نوم مشورتي لویه جرګه راوغواړي او په دې ملي پروسه کې چې سوله ده د دوی نظریات وړاندیزونه مشورې واخلي او په دې ملي پروسه کې فعاله ونډه ورکړي. اووم، موږ د جګړې قربانیانو د شهیدانو وارثین بیا هم له نړیوالې ټولنې د سیمې او ګاونډي هیوادونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د افغانانو سره دغه ملي ارمان ته په رسیدلو او په افغانستان کې د یوه باعزته او تلپاتې سولې د راوستلو لپاره هر اړخیزه بې فرعي همکاري وکړي او عادلانه نظارت د دې پروسې څخه وکړي او همدارنګه دواړه لوري چې د افغان حکومت طالبان دي دې ته وهڅوي تر څو د سولې لپاره هر قیمت ته غاړه ورکړي او یو بل ومني. اتم، د شهیدانو د وارثینو او د جنگ د قربانیانو ملي ټولنه د جګړې د قربانیانو په استازیتوب له طالبانو څخه غوښتنه کوو چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو له لومړۍ ناستې وروسته خپل سیاسي دفتر افغانستان ته انتقال کړي او د بین الافغاني خبرو نور ناستې په هیواد کې دننه د امن او ورورولۍ په فضا کې پر مخ یوسي. نهم، موږ د جګړې قربانیان له حکومت طالبانو او نړیوالو ټولنې څخه غوښتنه کوو چې د افغانستان اوسنی اسلامي جمهوري نظام د بقا او پایښت لپاره په ګډه کار وکړي او د دغه نظام په دننه او چارچوب کې د هیواد پرمختګ سوکالۍ لپاره لاسونه سره ورکړي او همدارنګه د هیواد له ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ د دوی د روحیې د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړي. لسم، آخري بند، په اخیر کې موږ د جګړې قربانیان د شهیدانو وارثین له حکومت او طالبانو صمیمانه غوښتنه کوو چې د تلپاتې سولې په ملي پخلاینې او په هیواد کې د روان کړکېچ او بحران د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري د انعطاف ومني او په دې برخه کې له هیڅ ډول قربانۍ څخه دریغ ونه کړي. که حکومت او طالبان زموږ دغه غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به بیا هم خپل ورته اعتراضي غونډو لویو لاریونو ته دوام ورکوو او په هیواد په هر ګوټ کې به اعتراضي خیمې ودرو. ومن الله توفیق. موږ د سولې حمایت کوو، موږ په نړیوالو غږ کوو چې د سولې نه